بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، سلامونه او نیک هیلې. په دغو ورځو کې د سمیع سادات د تیر نظام د یو مقتدر جنرال د مصاحبې او ویډیویي پیام په د رسنیو کې کتو پورته کیږي او د تیر نظام یو تعداد تښتېدلي مدافعین هم د هغه په اسناد باندې بیانونه ورکوي. په دې ویډیو کې هغه دوه حسابه وایي. یو دا وایي چې که زه چېرته افغانستان ته تلیفون وکړم، زما په یو تلیفون باندې اسلامي امارت ته څو جبهې په څو ولایتو کې خلاصولی شم او د سر ورته جوړولی شم. یو چې دا هغه حقیقت ډېره لرې خبره ده، وروسته به پرې وغږېږو. او دویمه دا چې د پاکستان د اس آی او د آصف منیر د خولې خبرې کوي. هغه په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه، د داعش مرکز او د نورو تروریستي ډلو شتون په دغه افغانستان په خاوره کې تاییدوي او دا د پاکستان د اس آی او د آصف منیر د ادعا د ثبوت په خاطر او هغوی ته د نږدېوالي په خاطر باندې دا کار کوي چې د خپل هېواد دښمن هېواد د مطبوعاتو جز ګرځي او د هغوی د غلطو معلوماتو د خپرولو جز ځانګرځوي. رابشو دې ته ګرانو هېوادوالو، اول به دا ووایو چې هر هېواد کې د هغه وسوال پوځ یعنې اردو او پولیس د امنیت او د سرحداتو د ساتونکو مسؤلیت په غاړه لري. د افغانستان کې هم همدغه انسان، دغه کسان، دا جنرال چې په راس کې و، دی د کابل د ګارنیژن عمومي قومندانو، د کابل د امنیت مسؤل و او د کابل د ټولو نظامي قوتونو په راس کې مسؤل شخص و. د 20 کاله د افغانستان د ډالري معاشونو څخه له زري موټرو څخه استفاده وکړه، په لنګي درې شوي په ځان کې وي او د افغانستان 350,000 اردو سربازان تر قومندان لاندې ول. په دغه هېواد کې د خلکو د وژلو، د نیولو، د ټکولو، د بندیانولو صلاحیتونه درلودل. خپلو ځانونو ته په میلیونونو ډالر سرمایه هم راټوله کړه. دا ټول امتیازات یې واخیستو د دې په خاطر چې دوی خپله وظیفه د امنیت ساتل او د افغانستان د خلکو دفاع باید مخته بوځي. د دوی په اصطلاح چې په دې ویډیو کې هم تاییده کړې چې طالبان د پاکستان د اس آی نفر دي، د پاکستان پورې تړلي کسان، که چیرې دا د پاکستان نفر وي، که چیرې دا پنجابیان وي او دا راغلو د کابل دروازو ته، نو تاسو 20 کاله د همدې خاطر باندې دا ټول امتیازات درلودو او دا دفاع مسؤلیت مو په غاړه درلودل، تاسو دا وظیفه او دا خپله دنده ولې په صحیح ډول سره اجرا نه کړئ؟ تاسو د افغانستان د خلکو ډېر زیات پروي یاستئ. تاسو د کابل د خلکو امنیت څه کوي؟ حتی د خپل رئیس جمهور ته مو دومره امنیت ونه نیول چې بیچاره هغه د چپلکو په ځای باندې بوټونه پښو کړه او ولاړ شي. تاسو رئیس جمهور لا دلته پاتې و او تاسو له دې هېواده وتښتېدل ځکه تاسو ته تښتېدلي وایي. تاسو د خپل نظام نه دفاع ونه کړئ. د افغانستان خلک مو په دفاع حالت کې هماغه طالبانو ته خوش کړل. د کابل ملکي کسانو، د کابل زنانه لیسو او محصلینو خو نه شوی کولی چې د کابل نه دفاع وکړي. دا وظیفه خو د وسلوال پوځ په غاړه وه، کومه چې تر ټولو لومړی په امریکایي تیارو کې سپاره شول او ولاړل، کومه چې تر ټولو زیاتې د دې هېواد هغه نظامي شتمني د دې اردو مهمات له منځه یوړو، ویسوځولو، خراب یې کړو، رادار یې په مرمیو وویشتل او تر کومه چې ډېر زیات تاوان د دې نظام دغه ته ورسول چې خپل هېواد تیاري یوړ پردي هېوادونو کې کته کړې لوی خیانت یې بل دا وکړل. تاسو د افغانستان د خلکو ډېر زیات پرولي یاستئ. تاسو د هېواد ملي شتمني خرابه کړې ده، د هېواد ملي شتمني مو سره وړې ده او د هېواد د اساسي وظیفې او دندې په اجرا په وخت کې مو هېواد تنها پرې ایښی دی. تاسو د خپل ځانونه وایستل، خپلې کورنۍ مې وایستل، ولې د 80,000 شهیدانو، کونډې او یتیمانو شاته په بېوسۍ په حالت کې پرېښول. دا نن همدغه اسلامي امارت ستاسو د کونډو او شهیدانو او د خپل هېواد د خپلو شهیدانو او د خپلو کونډو سره مساوي حق ورکوي، امتیاز ورکوي او د هغوی یتیمانو باندې د محبت لاس راتېروي، هغوی ته د مکتب شرایط برابروي، هغوی ته چې کوم امتیازات چې خپلو شهیدانو یتیمانو ته ورکوي هغومره د همدغه جمهوریت د تېر نظام د شهیدانو لپاره هم ورکوي. ولې تاسې هغه په ډېره نامردي کې پرېښول؟ تاسو خپلې کورنۍ نه، خپل خپلوان مو لا ټول سره وایستل، ولې شهیدان او یتیمان مو پرېښول. او بیا د افغانستان له خلکو غواړي ستاسو په خاطر، د تاسو بې غیرتو تښتېدلو انسانانو په خاطر، د تاسې د ملي شتمنیو د غلو په خاطر باندې بیا ځانونه قربان کړي، بیا جنګونه وکوي. هغوی په سترګو ویني چې دا نظام څه ورته کوي او هغه تاسې څه ورته کول. هغوی په سترګو ویني
چې دا نظام ورته پلونه جوړوي، سړکونه جوړوي، امکانات چې بودجه په اختیار کې د دې خلکو سره شریکه ده. تاسو په شان ټول سرمایه د هیواد د باسازي ټول سرمایه له تاسو یوړه ده. نن بیا راځي او دې خلکو ته وایي چې زه به ټلیفون وکړم، دا خلک به راځي کوم. تاسو په دې پوه شئ، تاسو د افغانستان خلکو سره پوروړي یاستئ او حساب ورکوونکي یاستئ. تاسو به د خپلو جنایاتو د خپلو اعمالو حساب ورکوئ. تاسو د دې مخ نور نه لرئ چې د افغانستان خلکو ته بیا د دې قومنده ورکړئ چې ستاسو په ټلیفون باندې راجګ شي او د دې نظام مخالفت وکوي. د دې نظام سره به د افغانستان خلک به ستونزې لري، مشکل به لري، هغه به ورسره حل کوي، مګر نه د تاسو په واسطه باندې. نه تاسو رهبران یاستئ، نه تاسو مشران یاستئ، او نه تاسو په خوله باندې څوک کوي. تاسو حساب ورکوونکي یاستئ. تاسو دا چې د عفو درته شوې ده عمومي، د هغه نه ښه استفاده وکړئ. که د ډېرې سخت محکمې وړ یاستئ دوستانو، که زما له دغو اظهاراتو سره همغږي یاستئ، دا غږ بدرګه کړئ تر څو د ټولو خوښ ته ورسېږي او د دغو جانیانو، د دغو تښتېدلو انسانانو چې خپله وظیفه او خپله دنده یې پرېښې ده، دوی تر غوږو ورسېږي چې نور بیا د افغانستان خلکو ته مخ راښکاره نه کړي او دا غوښتنه، دا مسؤلیت د افغانستان په خلکو روانه شوي چې ولې د دې نظام ملاتړ کوي. تاسو پرېښي دي، تاسو بې غیرتانو پرېښودل، تاسو بې دفاع حالت کې پرېښودل. نو نن قرار کېنئ، دا غږ بدرګه کړئ چې ټولو ته ورسېږي. ومن الله توفیق.